بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. په قطار قطار صف جوړونکو قسم، بیا په هغوی قسم چې زورونه ورکونکي او وهونکي دي، بیا په هغوی قسم چې د نصیحت کلام اورونکي دي. بهشکه چې ستاسو حقیقي معبود بس ایک یو دی. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. هغه ذات چې د ځمکې او د اسمانونو او د دې دوانو په منځ کې چې سدي داغه ټولو مالک دی او د ټولو مشرقونو مالک دی. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. مونږه د دنیا اسمان د ستورو په زینت خاصه کړي دي او د هر سرکش شیطان نمو محفوظ کړي دي. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. شیطان د ملای اعلی خبرې نشي اورېدي. دوی د هر طرف نه وشتل کیږي او شړل کیږي او د دوی د پاره مسلسل عذاب دی. بیا هم کچري په دوی کې سوک سو او تختوي نو یو تیز شغلا هغه پسې رست ور پسې وي. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. اوس ته د دوی نه تاسو کړه چې د دوی پیدایش زیات ګران دي او که د هغه سيزونو کم چې مونږه پیدا کړی دي دوی خو مونږه د سلیخنا کې خټې نه پیدا کړی دي. بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. ته د الله د قدرت کارونو ته حیران یې او دوی په هغه پورې ټوکی کوي چې څوک په کوي نو په نه حاصلوي، چې څنګه خوویني نو مسخري ور پوری کوي او وايي چې دا خو ښکارا جادو دی. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ. داسې هم چری کې دی شي چې کله مونږه مړ شو او خاوري شو او داډو کو پنجره پاتې شو نو پس داغه به مونږه بیا ژوند را پاسول کیږو او زمونږه مخکینی نیکونه پلاران به هم را پاسول کیږي. دوی ته وایا چې آو او تاسو د خدای په مقابله کې بے وسه. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. بس یو جرق بوي او په هغه دمبا دوی په خپل سترګو هغه ټول هرڅویني د کوم چې ورته خبر ورکړي کیږي. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. په هغه وخت کې با دوی وایي هاي زمونږه کم نصیبه، دا خو د جزا یعنی د بدله ورکولو ورځ ده. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. دا هم د هغه فیصله ورځ ده چې تاسو دروغجن ګڼله.
احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. حکم بوشي چې غیر کړي ټول ظالمان خلق او داوی ملګری او هغه معبودان چې دوی به الله پر خودو او داوی بندگی به کولا بیا دوی ټول ته د دوزخ لار اوخی. وقفوهم انهم مسئولون ما لكم لا تناصرون. او دوی لک ساعت ودروي د دوی نه پوښتنه کیږي پتا سو شو اوس ولې د یو بل امداد نه کوي. بل هم اليوم مستسلمون. بلکې دوی خو نن خپل ځان او یو بل حواله کوي. واقبل بعضهم على بعض يتساءلون. د دین رستو بدوی یو بل ته مخ کړي او په خپلو کې به تکرار شروع کړي. قالوا انکم کنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين. پیروکاران با خپل پېشواګانو توای تاسو به مونږ ته د خی اړخ نه راتللی. هغوی به جواب ورکړي نه بلکې تاسو په خپل ایمان راوړونکي نه وای. زمونږ خو په تاسو باندې زور نه وو، تاسو په خپل سرکش خلق وای. اخر دا چې مونږ د خپل رب د دې فرمان مستحق شو چې مونږ به خامخا د عذاب مزه سکو. نو مونږ تاسو بیلاری کړی، مونږ په خپل بیلاری شوي وو. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين. دغه شان با هغوی ټول په دغه ورځ په عذاب کې شریک وي. موږ د مجرمانو سره هم دغه سي کوو. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. دا هغه خلق وو چې کله به ورته وویلې شو چې د الله نه بغیر بل معبود نشته نو دوی به لوی کولا. وویل به آیا مونږ د یو لیونی شاعر د پاره خپل معبودان پرېږدو؟ حالکه هغه حق راوړی وو او هغه د رسولانو تصدیق کړی وو. إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. اوس به هغوی ته ویل کیږي چې تاسو به خامخا د دردناک عذاب مزه سکئ او تاسو لچی کوم بدله درکړي کیږي دا د هغه عملونو بدله ده کوم چې به تاسو کول. إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون
في جنات النعيم على سرر متقابلين. لیکن د الله خاص بندگان با د دې بد انجام نه محفوظ وي. دا غوی د پاره معلوم رزق دی، هر قسم مزیدار سيزونه او د نعمت نه ډک جنتونه چې هغوی به پکې په عزت سره ساتل کیږي. په تختونو به یو بل ته مخامخ ناست وي. يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. د شرابو د چینو نه با ډکی ډکی پیاله په هوی ګرځولې کیږي. زلیدون کی شراب چې د سکونکو د پاره با خناک وي، نه به د هوی بدن ته د دینس ضرر وي او نه به د هوی عقل په دې خرابيږي. وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. او داوی سره با خیسته سترګوالا نظر بچکون کی خزی وی، داسې نازکی لکه د اگای د پوسته کی لاندې پټه نری پردا. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. بیا به هغوی یو بل ته مخامخ شي او د حالاتو تپوسونه به د یو بل نه کوي. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. یو تن به پکې وایي په دنیا کې زما سره ناس پاس یو ملګری وو چې ما ته به ویل آیا ته هم په تصدیق کوونکو کې یې؟ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ. آیا واقعي چې کله مونږ مړ شوي او خاوري شوي او دا ډوکو پنجره رانه جوړ شوي وي نو مونږ لبا جزاء او سزا راکړي کې دی شي؟ قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. آیا استاسو لیدل غواړي چې هغه صاحب اوس کمزې دی؟ د دې وینا سره چې څنګه هغه راټیټ شي نو د دوزخ په ویخ کې به هغه وویني او ورته به وایي په خدای مې دې قسم وي تا خو زه تبا کولم که زما د رب فضل په ما نه وي نو نن به زه هم په نیولو شو خلکو کې راغلی وي. افما نحن بمیتین إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. خنو گنی اوس به مونږه نمرو مرګ چې کم راتلون کې وو هغه بس داوو چې دا کم تیر شو اوس به مونږه نه عذابېږو. إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. یقینا دا عظیم الشان کامیابی ده د داسې کامیابی د پاره عمل کوونکو له عمل پکار دی. اذلك خير نزلا ام شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين. وایا دا ملمستیا خدا او که د زقوم ونه مونږه دغه ونه د ظالمانو د پاره فتنه جوړه کړی ده. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم
طلعها كأنه رؤوس الشياطين هغه یو ونه ده چې د دوزخ د تل نه راوځي داغه غونګوچ کی داسې دي لکه د شیطانانو سرونه فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم د دوزخ خلق با هغه خوري او داغه نه بخېټ ډکوي بیا به ورته داغه د پاسه د سکلو د پاره اشیدلی وبو میلاویږي او د دین وروسته با داغوي واپسی هم د دغه دوزخ ورته وي انهم الفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين دا هغه خلق دي چې خپل پلار نکونای گمراه اومندل او هم داوی په نقش قدم باندې په منډه منډه لاړل حالکه د دوی نه مخکې ډېر خلک گمراه شوي وو او په هغه کې مونږه خبردارون کې رسولان لېږلي وو فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين اوس وګورئ چې د هغه خبر کړي شو خلکو سو انجام شو د دې بد انجام نه بس د الله هغه بندگان بچ شوی دي کوم چې هغه د خپل ځان د پاره خالص کړی دي ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين مونږ ته د دینه مخکې نوح علیہ السلام आवाज کړي وو نو ګورئ چې مونږه څنګه جواب ورکوونکي وو مونږه هغه او داغو کور والا د لوی مصیبت نه بچ کړل او داغو نسل مو باقی وساتو او پورستانو نسلونو کې مو داغو تعریف او صفت پرې خودو سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين سلام دې په نوح علیہ السلام باندې د دنیا په ټول خلکو کې مونږ نیکانو خلکو لا هم دغه سي بدله ورکوو په حقیقت کې هغه زمونږ د مؤمنانو بندگانو نه وو بیا دوی مډله مونږ غرق کړلا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ او د نوح علیہ السلام په طریقه باندې تلونکې ابراهیم علیہ السلام وو کله چې هغه خپل رب ته د قلب سلیم سره راغی إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين کله چې هغه خپل پلار او خپل قوم ته وویل دا سسي زونه دي چې تاسو عبادت کوئ آیا تاسو الله پرېږدئ او د دروغ معبودان غواړئ اخر د الله رب العالمین په باره کې تاسو څه ګمان دي فنظر نظرة في النجوم
فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين. بیا هغه پستورو یو نظر واچو وی ویل چې زما طبیعت خراب دی نو هغه خلکو دې پریخودو او لاړل. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. په هغوی پس رستو هغه غلې شان داوی د معبودانو مندر ته ورننوتو او وی ویل تاسو خوراک ولی نه کوئ پتا سو شو تاسو خبرې هم نه کوئ. د دین رستو هغه په هغوی حمله وکړه او په خی لاسي خو ټکول. هغه خلک چې واپس راغلل نو په منډه منډه داو خاله وراغلل. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. هغه ورته ویل آیا تاسو د هغه سيزونو عبادت کوئ چې په خپل لاسونی تراشئ حالکه الله تاسو هم پیدا کړی او هغه سيزونه هم چې تاسو جوړوي. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. هغوی په خپل کې ویل د دې لپاره د ور یو غټ ځای تیار کړي او د ور په سرو لمبو کې ور وګرځوي. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. هغوی د هغو خلاف د یوې کاروای کولو اراده کړې و خو مونږ هغوی خکته ښکارا کړل. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين. ابراهيم عليه السلام وویل زه د خپل رب په طرف روان یم هم هغه به ماته لار خي. اے ربا مال یو داسې زوی راکړه چې هغه صالح وي. فبشرناه بغلام حليم. د دې دعا په جواب کې مونږ هغه د یو صبرناک هلک زیره ورکړو. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هغه هلک چې کله هغه سره د منډو ترډو عمر ته ورسېدو نو یو ورځ ابراهيم عليه السلام هغه ته وویل زویا زه په خوب کې وینم چې زه تا ذبح کوم اوس تو وایا چې تاسو خیال دی. هغه وویل بابا جانا سو کوم چې تا تکیږي هغه وکړه ان شاء الله ته به ما صبرناک بیا مومه. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. اخر دا چې د دوانو د مننې سر ټیټ کړو او ابراهيم عليه السلام خپل زوی پر مخې سملوو او مونږه आवाज وکړو چې اے ابراهيم تا خوب رښتیا کړو مونږ نیکانو خلکو لا هم دغه څه خبرت لور کوو. یقینا دا یو ښکارا ازمیخ وو او مونږه یو لوی قرباني په فدیه کې ورکړه او هغه بچي مو پرې خو دو. وتركنا عليه في الآخرين سلام على
كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين او دهغه تعریف او صفت مو د همیشه د پاره پرستونو نسلونو کې پرې خو دو سلام دی په ابراهیم باندې مونږ نیکانو خلکو لا هم دغه سي بدل ورکو یقینا هغه زمونږ په مؤمنانو بندگانو کې وو او مونږه هغه له د اسحاق زیره ورکړو یو نبی د صالحانو نا وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين او هغه او اسحاق علیہ السلام مو د برکت خاوندان کړل اوس د دې دوانو په اولاد کې څوک نیکی کوونکې دي او څوک په خپل ځان باندې ښکارا ظلم کوونکې دي ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون او مونږه په موسی او په هارون علیہ السلام باندې احسان وکړو هغوی او داوی قوم د لوی تکلیف نه خلاص کړل هغوی لمو امداد ورکړو چې داغه په وجا هغوی غالب شو هغوی لمو ډیر واضح کتاب ورکړو هغوی تمو نه غلارو خودلا او پورستانو نسلونو کې مو داوی د خیر ذکر باقی پرې خو دو سلام دې په موسی او په هارون علیہ السلام باندې إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين بشکا مونږه نیکانو خلکو لا هم دغه سي بدل ورکو په حقیقت کې هغوی دوانه زمونږ د مؤمنانو بندگانو نه وو وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ او الیاس علیہ السلام هم یقینا د رسولانو نه وو إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ الله ربكم ورب آبائكم الأولين یاد کړه کله چې هغه خپل قوم ته ویلی وو چې آیا تاسو یریږئ نه آیا تاسو بال را بلئ او احسن الخالقین الله پرېږدئ هغه الله چې تاسو رب دی او تاسو د وړاندې رستو پلار نکونو رب دی فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين لیکن هغه دروغجن وګڼو اوس به هغه یقینا د سزا د پاره پیش کړی کیږي بغیر د الله د هغه بندگانو نه چې هغه خالص کړی شوی وو وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين او د الیاس علیہ السلام ذکر خیر مونږه پرستانو نسلونو کې باقی وساتو سلام دې په الیاس علیہ السلام باندې إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين مونږه نیکانو خلقلا هم دغه سي بدل ورکو واقعي هغه زمونږ د مؤمنانو بندگانو نه وو وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ او لوط علیہ السلام هم
د لېږلو شوو رسولانو نه یو رسول وو إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون یاد کړه کله چې مونږه هغه او داغه کور والا ټول بچ کړل بغیر د وی بډاینا چې پرستو پاتې کېدونکو کیوا بیا مو باقی ټول تس نس کړل نن تاسو شپه ورځ داوی پورانو کلو تیرې گئے آیا تاسو لا عقل ناراضي وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ او یقینا چې یونس علیہ السلام د رسولانو نبو اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين یاد کړه کله چې هغه یوې ډکې کشتۍ طرف ته وتښتېدو بیا په قران دازای کې شریک شو او پاغه کې بیلا ټکړو فالتقمه الحوت وهو مليم اخر دا چې یو مه تیر کړو او هغه ملامت وو فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون اوس کو چری هغه په تسبیح وینکو کی نوې نو د قیامت د ورځې پوری با دغه مهي په خېټه کې وې فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين اخر دا چې مونږه هغه په ډیر سقیم یعنی کمزوري حالت کې په یو سره ډاګ باندې وګرځوو او داغه د پاسمو د زیلو والا یو ون راوخې جولا د دین رستو مونږه هغه یو لاک خلکو ته یا د دین زیاتو خلکو ته ولېګو هغه ایمان راوړو او مونږه د یو خاص وخت پوري هغه باقی وساتل فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون بیا لکشان د دې خلکو نه تاسو کړه آیا د دوی دا خبره خوخه ده چې تاسو د رب د پاره خودي لونوي او د دوی د پاره دي ځامن وي آیا واقعي مونږه فرښتې خزي پیدا کړې دي او دوی د سترګو لیدلې خبرې کوي الا انهم من افكهم ليقولون ولد الله وانهم لكاذبون خواورا په اصل کې دا خلک د ځان داوای چې الله اولاد لري او په حقیقت کې دوی دروغجن دي اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون آیا الله د زامنو په ځای لونه د ځان د پاره خوخي کړي دا پتا څه شوي دي دا څنګه حکمونه لګوي افلا تذكرون ام لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين آیا ستاسو سره عقل ناراضي یا بیا ستاسو سره د دې خپل خبرو د پاره سرګند دلیل شته که تاسو رښتینی نو راوړی هغه خپل کتاب وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا
ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. دوی د الله او د فرښتو په منځ کې د نسب رشتہ جوړه کړې ده، حالکه فرښتو ته معلومه ده چې دا خلک به د مجرم په حیثیت سره پیش کیږي او هغوی وایي چې الله داغه صفاتونو نه پاک دی کم چې داغه د خالص بندگانو نه سیوا نور خلق پاغو پوری تړي. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. نو تاسو او تاسو دا معبودان د الله نه هیڅوک نشي اړولې سوا د هغه چانه چې هغه د دوزخ په لمبو کې سوځیدون کې وي. وما منا الا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. او زمونږ حال خدا دې چې په مونږ کې د هر یو چا یو مقام مقرر دی او مونږه په قطار کې ولاړ خدمتګاران یو او پاکي بیانونکي یو. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. دې خلکو خو مخکې ویل چې ارمان دې زموږ سره هغه ذکر وې کم چې په خوانو قومونو ته میلاو شوی وو، نو موږ به د الله خاص بندگان وې، لیکن هر کله چې هغه راغې نو دوی داغې نه انکار وکړو. اوس به ډېر زر دوی ته د دې عمل نتیجه معلومه شي. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. د خپلو را لېږلو شوو بندگانو سره مونږ د اول نه وعده کړې ده چې یقینا داغوی سره به امداد کې دی شي او زمونږ لخر به تل غالب راځي. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. نو اے نبی صلی الله علیه وسلم د لګي مودې پوری دوی په خپل حال باندې پرېږدا او ورته ګورا دوی په خپل هم ډېر زر وویني. افبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. آیا دوی زمونږ عذاب ته تلوار کوي؟ کله چې هغه د دوی په انګن کې را کوشي نو هغه ورځ به د خبردارو شو خلکو د پاره ډېر خراب وي. وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. بس لکشانی د سمودې د پاره پرېږدا او ګورا ډېر ضرب دوی په خپل اوویني. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پاک دې ستا رب چې د عزت مالک دی، دا ټول خبرونه کمی چې ورپوری دا خلق جوړوي، او سلام دې پر رسولانو باندې او ټول تعریفونه خاص د الله رب العالمین د پاره دي.